Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology Class 7 Science today. دا غي لیکچر نن کوم په کلاس 7 ساينس کې یونټ نمبر 8 ته او په دغه یونټ کې دغه یونټ نوم چې دی فورس اینڈ موشن دی. ٹھیک شو؟ ها کله چې تاسو فورس اینڈ موشن په اړه کې وایي تاسو ته پته ده چې فورس چې دی هغه موږ قوت ته وایو او موشن چې دی هغه موږ حرکت ته وایو. فورس چې کله موږ ډیفاین کوو نو په دې کې دوه خبرې راځي. موږ وایو چې پوش اور پول. فورس مونږ دې ته وایو چې کله مونږ یو سیز لا دیکه ورکو یا یو سیز مونږ راکاږو دې دوانو خبرو ته په جواب باندې ویل کېږي فورس. او بیا زموږ سره موشن دی نو موشن چې دی هغه مونږ حرکت ته وایو. اوس په دې دوانو کې کمی خبرې راځي دا به تاسو په دې یونټ کې چې دی ماشومانو کور کوئ. نو اوله خبره دا ده چې کله تاسو دا یونټ شروع کوئ نو دې یونټ نه مخکې تاسو ته یو خبره کړله یو پکچر درکړلی په دې کې د یو سړي تصویر درکړلی د هغه سړي نوم دی یوسین بولټ. دا چې د اټلیټ مونږ دې ته وایو چې هغه گیمونه کوي رسکشي کوي منډې وهي مختلف گیمونه هغه کوي هغې ته چې دی مونږ اټلیټ چې دی هغه ته وایو. یوسین بولټ چې و دا ورلډ ریکارډ هولډر دی. دی یو ریکارډ جوړ کړلی. اوس دا ریکارډ چې دی دا د په څه کې جوړ کړلی مینز 100 میټر ریس. دا د سړو یو ریس و. ټیک ده 100 میټر ریس و 100 میټر ریس و د سړو په دې کې سړو منډې والا 9.58 سیکنډ دا 100 میټر ریس د په څو سیکنډو کمپلیټ کړل 9.58 سیکنډ. یعنی ډیر په کمترین وخت کې دا 100 میټر لار شي دا وهله او د دې د وجنه د نوم چې دی په ورلډ گینس بک کې راغلی دی. ورلډ گینس بک داسې یو کتابي چې په دنیا کې خلک مختلف ریکارډونه جوړوي په هغه بک کې چې دا ریکارډ کیږي هغې ته ورلډ گینس بک چې دی وایي. نو دغه شان یوسین بولټ پکې هم. ټیک شو؟ د سپیډ سو چې په یو سیکنډ کې به د 10.4 میټر پر سیکنډ لار چې دا هغه وهله که دا مونږ غنټو ته واړو د دین تقریبا په یوه غنټه کې د رفتار څو نو 37 کیلومیټر. نو اوس د دې یوسین بولټ خبره پکې ولې راغله په دې کې مونږ سره د سپیډ خبر راځي په دې کې د فاصلې خبر راځي. دا په دې یونټ کې به مونږ هم دغه خبرې کوو. تاسو ته بیا پته ولګي چې د یوسین بولټ خبرې ولې کړله. نو څه کوئ موشن مونږ څه ته وایو ایکټ اف موومنټ. کله چې تاسو حرکت کوئ د یو ځای نه بل ځای ته خوځئ راخوځئ ګرځئ راګرځئ نو دې ته ویلی کېږي موشن. ټیک شو؟ اوس ته په کلاس کې ناست یې ته بلکل په ریسټ کې ستا کلاس فیلو چې کله تا ته څه کول کوي نو هغوی ته تو په ریسټ کې ښکاري. ټیک شو؟ که یو فرض که یو اسټروناټ دی مطلب په خلا کې یو سړی دی هغه تا د هغه ځای نه څه کوي خو ته په موشن کې. ته ولې په موشن کې ځکه چې دا ځمکه چې دا ګردش کوي نو هغه ته چې دی مونږ څه ښکارو هغه ته مونږ په موشن کې ښکارو خو زمونږ چې کم کلاس فیلو دي نو هغه ته مونږ په ریسټ کې ښکارو. د دې وجه دا ده چې ابزرور سیز ایوریثینګ. ابزرور مطلب دا دی څوک چې غور فکر کوي څوک چې مشاهده کوي څوک چې تا ته ګوري دا ابزرور دی. دا به ابزرور باندې ډیپینډ ده چې هغه ته مونږ څنګه ښکارو هغه ته مونږ په ریسټ کې ښکارو هغه ته مونږ په موشن کې چې دی ښکارو. ټیک شو؟ فرض کې یو سړی دی هغه د دې پوینټ A نه روان شو دا پوینټ B ته راغی د دې پوینټ A نه پوینټ B پورې څه فاصله وواله. دا فاصله خو یا دی بالکل نیغه والی شي یا دا فاصله چې دی په شارټکټو باندې یا چې دی کږه وږه لار ده او پوینټ B ته راغی لکه دې پوینټ A نه B ته راغی د فاصله وواله یا دی بالکل نیغ راځي یا په کږو وږو لار راځي او د B پوینټ چې دی ځان رسوي دې ته مونږ وایو ډسټنس. د یو پوینټ نه بل پوینټ ته لاړ شي دا لار وهي نو دې ته مونږ څه وایو ډسټنس چې دی هغه ته وایو. نیو پوینټ په دې کې چې دی دا دی او ډسټنس مونږ وایو فاصله. بیا سپیډ دی how fast the distance travel is known as speed. وسې کوئ دا یو سړی دی هغه د دې ځای نه دلته کې راغی دا فاصله د وواله که دا فاصله د نیغه وواله که دی کوږ وږ راغی د څونه ټایم واخیستو دی د دې پوینټ A نه پوینټ B پورې چې دی راغی د فاصله په څونه ټایم کې وواله نو دغه ټایم ته مونږ څه وایو سپیډ ورته وایو. او سپیډ معنی د رفتار چې آیا د رفتار تیز و د رفتار چې دی هغه سلو. ټیک شو؟ یو ډسټنس شو یو سپیډ شو بل پکې زموږ سره فورس دی. فورس په اوله کې تاسو ته ما ووایي چې فورس چې دی په دې کې دوه خبرې راځي پوش اینډ پول. چې کله تاسو یو څیز له چې دی دیکه ورکوئ دا زموږ سره پوش دی چې کله تاسو یو څیز راکاږئ دا زموږ سره پول دی. چې کله دا دواړه خبرې وي نو دې ته مونږ وایو فورس. خو په فورس کې نورې خبرې څه دي چې ټو موو ان آبجیکټ فرام ریسټ. یو څیز دی هغه په ریسټ کې دی په دې کې ته موشن نه ولې نو دته څه ضرورت دی د فورس د قوت ضرورت دی. to stop moving object یو سیس چې دی هغه په موومنټ کې دی را روان دی ته په فورس اپلای کې دی ته ودرې دا د فورس کار دی.
to speed up یا په یو سیس کې د رفتار چې دی هغه سیوا کې د سلو دی ته په فورس اپلای کې د رفتار چې دی هغه سیوا شي او څلورم نمبر دی چې to slow down object یا یو سیس رفتار ډیر زیات تیز دی ته په فورس اپلای کې هغه تاسو کې دغه مطلب څه کې د سپیډ چې دی هغه کم کې د سلو ډاون کې نو دا د فورس کار دی نو فورس ګورې څو کارونه کوي چې یو سیس په ریسټ کې دی باقي موشن پیدا کوي یو کس چې دی په موشن کې دی هغه چې ریسټ حالت ته راولي یو سیس سپیډ چې دی هغه سلو دی هغه سپیډ اپ کوي د یو سیس سپیډ تیز دی هغه کموي کله چې تاسو دا سبق وایي په دې یونټ نمبر 8 کې کلاس 7 کې نو دا اونلی پیج کې دا د ورډز مینینګ چې دی هغه راځي د فورس مطلب څه دی قوت د موشن مطلب دی حرکت د اسټروناټ مطلب دی خلاباز د سپیډ مطلب دی رفتار او د ډیسټنس مطلب دی فاصله دا معنی چې دی د پکې راتلی شي یو پیرادل اوروي ورکوم کوم د کې دی یوسین بولټ یو سړی وو د ورلد ریکارډ هولډر دی د سر ریکارډ هولډر دی د 100 میټر ریس کې چې د حصہ اغستی و د 30 منډه والو د 100 میټر چې د 9.58 سکند چې دی کمپلیټ کړو کدا مونږه کیلومتر د واړو د دینه 37 کیلومتر پر هار چې دی هغه راځي موشن مونږ وای حرکت ته د حرکت کولو دی عمل ته وای ریس دی ته ویل کېږي چې بالکل ته په آرام باندې ستا پوزیشن کې چینج نه راځي دي ته مونږ وایو ریسټ ستا کلاس پیلو چې کوي تاسو سیکول کې ته پرست کی که اسټروناټ تاسو کې زمکه گردش کې ناغه ته مونږ پسې ښکارو په حرکت کې ته مونږ ښکارو ټیک ده ابزرور پوری کار دی چې مونږ چې څنګه ګوري ډیسټنس یې ته چې ته پوینټ A نه روان شي بل پوینټ B ته لاړ شي یا ته نیغ لاړ شي یا چې کوګو لاړ شي خو پوینټ ځانور سي نو دی ته مونږ وایو ډیسټنس سپیډ دی ته چې دا ډیسټنس تو کور کې خو په سونه ټیم کې کور کې نو دغه ته مونږ وایو سپیډ فورس څه ته وایي چې یو سیز په حرکت کې دی هغه تو ریسټ راولي یو سیز په ریسټ کې دی هغه تو په حرکت کې راولي دی یو سیز سپیډ سلو دی هغه تو سپیډ اپ کې یا دی یو سیز سپیډ چې ډیر زیات تیز دی هغه تو چې سلو ډاون کې نو دغه ته مونږ وایو فورس دا معنی به راځي چې فورس مونږ قوت ته وایو موشن حرکت ته وایي اسټروناټ چې خلاباز ته وایي سپیډ چې رفتار ته وایي او ډیسټنس چې فاصله ته وایي نو دا کلاس 7 ساينس یونټ نمبر 8 د دې یونټ نوم فورس اینڈ موشن یعنی قوت او حرکت ټیکتا چې په فزیکس کې دا تاسو زده کوي کلاس 9 فزیکس کې دا چې تاسو راتلی شي په اف اس سی فزیکس کې چې د مشومانو دا تاسو راتلی شي موږ چې یو لسم دولسم چې هغه ته وایو مخکې چې څونه تاسو فزیکس وایي د دې خبرونه تاسو خلاصيږي نو د عامي خبرې دي جنرال خبرې دي خو په دې باندې تاسو ځان په کوی ډېر خبرې داسې دي په فزیکس کې چې هغه زمونږ د روزمره ژوند سره چې تړلې دي نو دینه بچی ځان ته سانړو وای ځان چې په پوکوي په دې بشي ورپسې څونه لیکچر دي زه کوشش کوم چې هغه تاسو زړه چې اپلوډ کوم بیا د ایکسرسایز د دې ډېر اهم دی ځکه چې په دې کوم ام سی کیو جی هم پکې سټرکچرل کوېسچن هم په دې وربوک ته وربوک جدای خو تاسو له په ایکسرسایز په اخر کې تاسو ګورئ تاسو له خالي لاینز درکړل داسې کې وربوک ته نو کوشش وکړئ چې تاسو ته زر چې کور کوم نورمال ګور سره ضرور شیر کړئ ثانک یو ډېر